که یو چا سره دې مینه لرله او د زړه نه در باندې ګرانو، خو هغه انسان ته یوازې پرېښودې درنه لاړلو د غمونو او تکلیفونو سره یوازې پرېښودې، پرېږده چې لاړ شي. او زه هم په دې پوهېږم وروسته د هغې د تګ نه پس به پتا بیا یو داسې حالت راځي چې زړه به دې غواړي چې ورسره خبرې وکړم، رنګ ورته وکړم او د خپلو تکلیفونو یې خبر کړي چې وروسته د هغې د تګ نه پس په تا څه تېر شول. د هغه زړه د ماتوالي نه یې خبر کړي چې بې د الله پرې هېڅوک هم خبر نه شول. داسې هېڅکله مه کوه چې واپس یې خوشحاله کړي، هغه دردونه او تکلیفونه ورته ظاهره هم نه کړئ. بس خدای ته وګورئ چې د دغه خلکو په قیسو کې دوباره ککړ نه شئ. باور په خدای وکړه، بعض انسانان زمونږ د نفرت هم قابل نه وي. مینه خو ډېره لویه خبره ده. هېڅ فکر د هغې په باره کې مه کړئ. بس لنډه دا چې خپله ځان سره دا سوچ وکړو چې بس نور ضرورت ورته نه لرم. که بیا هم نه کېدله ښه به دا وي چې موږ بعض انسانان د خپل ځان لپاره په ژوندون مړه حساب کړو او ووایو چې نور زما دپاره مړ دی. وخت مختصر دی، زړونه مو ماتوئ، خواږه یاران په غېږ کې کلک ونیسئ. له ما خفه خلک دې ټول واوري، هسې نه مړ شمه. بخښنه کوئ، زه کله کله خپل ضد او خفګان داسې وژنم، ته به خبر هم نه یې، زه به پخلا شوی یمه. د ژوند ډېرې مرحلې دي، چېرته څه کې به در یاد شم. زه ډېر څه کې در سره وم، چېرته څه کې به در یاد شم.